السلام علیکم زما ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو. ډېر لرې راغلی ما، دومره لرې راغلی ما چې 100 کیلومتره به وي او د پشکال میاشت او ګرمه ګرمي ده. خو چې چاله راغلی ما نو دغه ستړیوالی دغه لرېوالی دا ماته داسې وي لکه بس زه به وګڼم چې د سیل یو ځای ته تللی یم او ډېر روحاني طور تسکین او سکون راته میلاویږي. تاسو به ما سره په څنګ کې دا دلبر وینئ. زه زموږ د ریډیو د تیر روازونو د طالب علمۍ د وختو اوریدونکي او اوس ماشاءالله له خیره سره پروفیسر او نن سبا په سکول کې پرنسپل دی، نو هم زموږ اوریدونکی دی. یعنې دا 20 کاله دوی موږ سره خپل تړون نه دی پرې کړی، بلکې د دوی په وجه مونږ زه به چې کله ناکله د شپې وده کېدم نو ما یاره چې د انځر به څنګه و، انځر سندرغاړی یادوم، یاره دا اندلیب به څنګه و، یاره دا مهرالنساء صبرالنساء به څنګه وي، دا پلانې دا پلانې. الله پاک داسې کول چې خدای پاک اورنګزیب صاحب پیدا کړو. نه پوهېږم دوی له چې دا کومه خزانه په لاس ورغلې ده د هر ځای نه شي. بیا زه د دوی ډېره مننه کوم چې دا ډېر په روڼ تندي موږ ته وسپارله او موږ چې دی نو ما دا تاسو کتاب به لیدلی چې په کتاب کې موږ هغه ډېر نایابه تصویران ورکړل. بیا د دوی یو بله ځانګړتیا دا ده چې دوی دغه زړې سندرې د دې نه ویډیو جوړوي. اوس خو دا نوې ټکنالوژي راغلې ده موږ له نه راځي چل، نو دوی ډېر د پښتو هغه سندرغاړي چې هغه صرف تصویرانو نو اوس خلک یې ویني چې لکه دا سندرغاړی باقاعده په میدان یا پر مایک ته ناست یې سندرې وایي. نو دوی سره اول دوی به تعارف وکړي او بیا به د دې شي دا کوم شوق او شغل دی. پرنسپل صاحب ډېره مننه درته وایم، اول به دې کتونکو سره خپل تعارف پېژندګلو وکړي، بیا به راته دا ووایي چې تاسو سره دا کوم دا تصویرونه دا نایابه څیزونه دا په لاس درغلي دي، لږ دا راته ووایي چې آیا دا چې تاسو موږ له راکوئ یا دا په سکرین یې ورکوئ دا هم په دغه شکل کې دي؟ او دا خو ډېره نایابه خزانه ده، بېشکه چې دا د ریډیو د آل انډیا ریډیو پېښور د وختو ده او د آل انډیا ریډیو پېښور دي ځکه په هغې لیکلي دي. اوس دا ښه ده چې تاسو له په لاس درغلي وه، که یو بې قدره له ورغلی وی نو ضایع شوي به وه. بیا خدای پاک نور هم محفوظ کړه چې مونږ په کتاب کې ورکړه، نو لږ خپل ځان معرفي کوي او بیا تاسو له دا چې کوم تصویرونه ډېر نایابه ناویاته درغلي چې زما پیړنه و چې دا د وایرل شي، ځکه چې ډېر داویګر به پیدا شي چې تاسو ته به وایي چې دا خو زما و، دا ما سره شوي دي او کېږي لګیا دی. نو لږ بس اورېدونکو ته مخامخ شئ. السلام علیکم. حاجي صاحب تاسو ته بخیر راغلی یم چې دونه کړه مو وکړ دې سخت موسم کې دونه لرې نه زنګ دې علاقې ته راغلی. ما تعارف خدای چې اورنګزیب مې نوم دی، ضلع مردان تحصیل کاټلنګ کې قاسمي نومې کلی دې سره مې تعلق دی. ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ایز ا پرنسپل کار کوم. بل ادب زما میدان دی، انګریزي ادب، اردو ادب، پښتو ادب، موسیقي چې ده دا هم بس د فنون لطیفه یو شاخ دی او ادب هم د هغې یو شاخ دی، دا خپلو کې تړلي دي. نو دا لازمي خبره وه زما لپاره چې زه ادب طالب علم یم، ادب استاد یم، موسیقۍ سره ما یو شوق و ډېر وړوکوالي نه. لکه تاسو خبره وکړه چې ستاسو تېر هېر اوازونه پروګرام کله شروع کېده، زه طالب علم یم او وړاندې پروګرام ما اورېدلی او تر اوسه پورې هغه سلسله 26-27 سال وشوه روانه ده. بل دا چې زما کوم علمي تحقیق میدان دی، یو رایټرنګ یم، ریسرچ هم کوم، ما مختلف موضوعاتو باندې بکس هم لیکلي دي. نو ما خپل د ریسرچ کې لګیا وم آنلاین، نن سبا خو هر څیز آنلاین دی. نو ما له یو ډیټابیس په لاس راغی چې هغې کې د میوزیک د هسټري محفوظه وه، دا چېرته انګریزانو ټایم کې محفوظ شي او په هغې کې بیا هغه دغه چې 1930s کې زموږ د پښتو کوم د زړې موسیقۍ ګولډن دور و، هغه ټول ګلوکاران تقریبا د هغې پکچرز ما له په لاس راغله، هغه ما سنبال کړه. تاسو سره مې رابطه وکړه، ریډیو پاکستان پېښور سره مې رابطه وکړه چې دا تصویران ما له په لاس راغلي دې سره به څه کوو. هغې کې ما ډېر تاسو له درن کړه. زما نیکسټ دغه دا دی چې ډېر لا پاتې دي، تاسو ته نه وي میلاو شوي، چې دا زه صفا کړم او دا زما طرفه ریډیو پاکستان پېښور ته یو ګفټ شي چې هغه هسټري هغوی سره محفوظه پاتې شي. بل دغه دا و چې ما یو انوویشن هم کوم، نوې نوې تجربې هم کوم، ټکنالوژي سره ځان خبر ساتم. ما یو دا کوم چې دا تصویران چې دي لکه نن 100 کاله مخکې 90 کاله مخکې سندره ویلې ده چا، تصویر خو ما له په لاس راغی. ما چې زه هغه ماحول جوړ کړم
د نوي اے آی په مدد سره هغه سندرغاړي په هغه ماحول کې لګي او هغه ګانا وایي لکه موږ وینو کنه چې هغه ټایم کې هغه دوی دا ګانا به څنګه وي چې زنګ دا نوي کول زړی موسیقي واوري وینګ او ای کلچر نن خبر شي نو هغه کوشش شروع دی او خلکو ډېر اپریشیټ کو ډېر ښه فیډبیک را روان دی او ان شاء الله دا به کوشش کوم چې نور مخکې بوزم او نوې څونه جدت پکې راتلی شي راولم پکې پرنسپل صاحب تاسو سره خو ما د خپل سټیشن ډایرکټر صاحب خبرې هم کړې وي او موږ د بلنه دعوت درکو چې تاسو ریډیو ته راشي تاسو سره به یو تفصیلي مرکه هم وکړو او چې تاسو سره زیات تصویرونه داسې دي چې د هغې تعلق د تیر رواجونو د فنکارانو سره دی او دغه دعوت به زه تاسو د نن ستاسو په دې اجره کې درکړم چې تاسو ریډیو ته راشئ څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره زه به ریډیو ته دغه څیزونه ډالۍ کړم نو موږ په دې بیا میټینګ کړی دی چې دا تاسو سره چې کوم نایابه خزانه ده نو د دې نه چې کوم څیزونه بیا د ریډیو ملګري منتخب کړي نو دا به باقاعده هلته په ګیلریا کې لګي ستاسو په شکریا سره به لکه ستاسو په نوم سره به که نه کار تاسو کړی دی نو دومره محنت مو کړی دی نو زه اوس هم تاسو ته بلنه در کوم چې تاسو ریډیو ته راشي او دغه څیزونه اوس راځو دې خبرې پلو چې دا کومه ټیکنالوژي تاسو استعمالوئ دې ته اے آی وایي یا هر څه چې ورته وایي تاسو څه ګڼئ چې دا زړې سندرې چې موږ لکه کوډو په شکل کې په ګاډي باجو غږو یا په ریډیو یې غږو تاسو ته ویډیو جوړوئ تاسو څه ګڼئ چې د دې اغیزه بده ده یعنی اثر بد دی او که ښه دی یو کار خو دا دی حاجي صاحب چې دا خو ای خو دا اوریجنل سیز ځای نشي نیوی خو دا صرف هغه یو انوویشن یو جدت یو تجربه وه لکه صرف هغه ماحول د خپل نوي نسل ته پیش کولو بلکې زه چې په ای کومه سندره جوړه کړم ای کې لکه هر چا ته پتې چې کې ګلوکار شکل کې خامخا څه نه فرق راځي باجه به غاړې ته اچولي غږی به خو پټه پورې ني داسې غلطۍ پکې راځي نو دا خیر ټایم سره به دا امپروو کېږي که نه زه خپل لرننګ هم کوم نوې نوې دغه ګورم چې لکه دا به داسې څنګه شي چې دا بالکل زه پرفیکشن ته ورسوم چې لکه داسې چې هغې کې بیا څه خامي نه ښکاري او بل دغه دا چې دې کې لکه دا یو قسم سافټویر نه حاجي صاحب لکه دا تصویران چې ماته میلاو شوي دي دا تقریبا 90-100 سال زاړه دي هغه مکمل لکه دغه نی د پیژنګلو نی چې داسې ګورئ دا خو لکه یو سافټویر باندې هغه زه صفا کړم په دویم سافټویر بیا زه ورته ماحول جوړوم که نه لکه فرض کړه باجا چولې ساتو سره سازیان ناست دي په دریم سافټویر بیا دا زه انیمیټ کړم چې حرکت پکې پیدا شي لاس لړکوي خوله لړکوي کم کم ځای کې به بیا یو سافټویر ورسره بل دا کوم چې هغې ورسره وایي لپ سینکرونایزیشن چې پښتو غږونه ورسره زه میکس کړم هغه بالکل د هغې ځای سره فټ راځي بیا دا لکه ډېر محنت طلب کار دی ګران کار دی د 3 منټو دا ویډیو چې دا کم از کم 6-7 غنټې ټایم اخلي او یو کوشش چې لګیا یو پکې که نه د خپل کلچر دپاره ډېره لویه خبره ده اوس دا راته ووایي چې تاسو چونکې تعلق د درس و تدریس سره دی ظاهره خبره ده کتاب سره او قلم سره ستاسو تعلق دی نو د شعر و شاعرۍ یا نور ادبي هلې ځلې یا کوم کتابونه تاسو په لیکلي د هغې ذکر وکړئ بس دا خو دا بعضې څیزونه پیدایشي خدای طرفه یو اتیایي زه یا زما کور کې لوڼه خویندې بس ټولو کې دا قدرتي د ادب دا ماده موجود ده لکه زه سکول کې وم ما ته یاد شي 9 کلاس کې نخم کې هغه پخوا به د سکولونو سالانه معاینې کېدی موږ له معاینې والا راغلو نو هغه وایي چې تاسو کې شاعري څوک د چا خوښوي نو ما لاس چت کړ نو ما ته وایي یو شعر ووایه نو ما ته خو خپل یو شعر ووایه نو ما خو خپل شعر جوړ کړی نو او په موقع فی البدی ورته مې وایي چې دا بیا کټ کې شعر زما فی البدی ما هغوی ته یو شعر ووایي بیا هغوی په بورډ یو څو جملې ولیکلې چې دا جملو کې استعمال کړئ بس ما په یو مصره جوړوله قدرتي طور ذهن ته به راغله او شعر مې استعمال کړ بس ما ته ته پوره شاعر یې بس هغه له سکول کوم چې ما شاعري شروع کړه شعر درته یاد نه دی اوس دې ټایم کې ذهن نه ووت که نه بیا هغه سلسله شروع ما په خپل سبق په یو ډایري به راسره وه هغې کې مې خپله ټوټه پوټه شاعري کوله بیا چې زه کالج ته ووتم اسلامي کالج ته لاړم نو هلته خو ډېر ادبي ماحول و دغه نو هلته خیبر میګزین و هغې کې به ما به هغې پر آرټیکلز لیکلو بیا په هغه ټایم کې ما بیا کې سبق وی چې یو جین ایر یو ناول و په هغه ټایم کې هغه ما
ترجمه کو اردو ته پښتو ته خو زه پوهېدم نه چې دا به څنګه شی کېږي هغه بس ما سره پروت و بیا اوس چېرته دا 2017-18 کې ما ته یو پبلشر میلاو شو پښتو والا خو چا نه کوله اردو والا هغوی شی کړه ما ته دا خو ډېر مزېدار دی نور بکس ولیکه هغوی ما ته چې کوم هغوی خپل مارکیټ ډیمانډ ته ګوري که نه خو زما خو اصل کې ریسرچ بیس او تحقیقي دغه هغوی هغه سیزنګ اپریشیټ کړ ما ته زموږ ترجمې کوه دا تا کوم ریسرچ بک دی دا هم وکړئ بیا ما په دې میتالوجي علم الاسنام چې څه ته وایي په هغې د یو کتاب ولیکه یونان اساطیر باندې چې پاکستان ننګ شوی شو هندوستان ننګ شوی شو هلته ورته ایوارډ هم میلاو شو بیا ما ادبي تیوري باندې یو بک ولیکه بیا مې پسې د مغربي ادب کې تحریک په دې کار نه وشوی چې دا مغربي دنیا ده په دې په ادب کې چې د قبل مسیح نه راولې تر اوسه پورې څونه تحریکونه راغلي او د ټولې دنیا ادب یې متاثره کړی دی په هغې ما ډېر ذهین کتاب ولیکه هغه دلته هم شایع شو پاکستان کې انډیا کې هم شایع شو دا شان د یو فرانسیسي ناولو کارمن هغه ما اردو ته ترجمه کړ یو دلچسپه خبره درته وکړم چې یو ورځ لایبرري کې ناست وم تاسو بیا کټ کې خیر دا کټ کې ما له پښتو یو کتاب په لاس کې راغی روا مې غسته د هغې نوم مخرور ما خیال میا سید رسول رسا صاحب د هغې ترجمه کړې وه په خپل نوم یې شایع کړی و چې کتاب ما وکوت نو زه سوچ کې شوم ما دا سټوري خو ما اوس ترجمه کړې اردو ته دا خو کارمن دی خو هغوی زما نه مخکې کړی خو هغوی صرف په خپل نوم کړی او کردارونه ماحول یې مقامي کړي دي پکې نو هغه ډېر مشهور ناول ما اردو ته راوړ ما بیا پښتو ته وړه خو دغه څیز چې مخې ته راغی چې دا خو میا صاحب کړې ده نو پښتو نه بیا پاتې شو داسې کوم ادبیات فعال د ماشومانو لپاره کوم مجموعې راځي زه د هغې د صوبه سرحد کې یو تنظیم دی ادارې ادبیات فعال زه د هغې رکن یم د هغوی لپاره زه باقاعده لیکل کوم داسې اخبارونو کې رسالو کې آرټیکلز وغیره نظمونه شاعري دا ټایم په ټایم شایع کېږي پرنسپل صاحب ډېره مننه تاسو د ژوند او ستاسو د خدمت دونه اړخونه دي چې د هغې احاطه داسې په یو پروګرام کې نه کېږي او کله چې د پروګرام دورانیه سیوا کېږي بیا پرې دا خلک تنګېږي دې کې ورسره به مونږ ستاسو هغه کوم کاوشونه چې دي هغه به ورسره لږ خلکو ته ښایو انشاءالله تمه لرو تاسو نه چې تاسو به د خپل محنت د خپل کوشش د خپلې ژبې د خدمت همدغه شان جاري ساتئ او دا ډېره لویه خبره ده چې پښتو کې خصوصا پښتو ادب کې او بیا پښتو موسیقۍ کې دومره جدیدیت راځي چې دا نوی کول هم ستاسو سوچ ډېر کوټلی دی چې دا هم ورسره اشنا شي او بیا هغه ماحول کې دا هنرمند وویني او هغه ماحول کې دا سازنده وویني رښتیا خبره ده چې زه به وده کېدم ما به سوچ کولو چې دا پلانې فنکار به څنګه دا پلانې فنکار به څنګه نن ستاسو په برکت خدای پاک دا خبره یقیني که هغه ټول تصویران موږ ولیدل ګرانو کتونکو ډېره مننه ستاسو هم چې تاسو زموږ دا کوشش او دا کاوش دا خوښوئ قدروئ موږ د خپل نظر نه خبروئ دا جناب پروفیسر نصیبا پرنسپل دی په ګدر هایر سیکنډري سکول کې او موږ راغلي ورته د دې ملاقات راغلي دي موږ سره مرسته وکړه په دغه کتاب کې دا چې کوم تصویران دي نو دا تاسو به کتلي وي دا کتاب دویم چې اوس زما چاپ شوی دی تېرې روازونه دویمه برخه په دې کې ډېر نایاب او ناویاته تصویران دي چېرې دا بل چا لیکلی وی دا کتاب او زه دا نه وایم چې دا زه تاسو دغه خبره کوم که دا کتاب بل چا لیکلی وی او داسې باله په ګوتو راغلی وی په ایمان چې ما به سل کتاب هم د دې نه اخیستی وي چېرې دا خو دومره قیمتي څیز دی نو مونږ یو خواري کړي دي او محنت مو کړی دی دا قدرول ستاسو کار دی نو تر بلې خپرونې د کیمرامین ولید سره اجازه راکړئ الله پامان